مخکې خو موږ هغه یو فورمول ویل دی هغه بیا تاسو ته زه بیا وایم اټینډنس شیټ په نامه څنګه حاضري جوړولی سو اوس زه راځم تاسو ته بل فورمول ښیم چې مثلا د امدپروشان نه دي چې د امدپروشي کېدو دا دوا یو څه چې خرڅوي دا څنګه دا خپل کاروبار څه رقم یو فورمول څنګه دې ته جوړ کړي صحیح ده لکه مثلا هغه ته راځي یو نفر دی دوا وړي څه وړي مثلا دغه سریال نمبر موږ لیکو سریال نمبر او دغه نوم لوکیشن ډیټ او ټایم خو نه غواړي که نه بل څه شی دغه ضرور دی آیټمز به ولیکو چې څه شی دی ده او کوانټیټي او ټوټل صحیح ده نور هغه ستاسو خپل کار دی ټایم پکښې وراچوي ډیټ پکښې وراچوي خو مهمه دا فورمول دی فورمول تاسو یاد صحیح ده اوس دې دپاره موږ راځو چې د سړي موږ څه سامان وړی دی یا مثلا کوم دوایي وړې ده یو داسې خرڅېږي چې کریټ نه یو کریټ دی یو پاکټ دی صحیح ده یو څه دی یو کریټ دی یو پاکټ دی مکمل پاکټ دا دوه شان به راځي یا به کریټ راځي یا پاکټ راځي دغسې به یې که بل څه یا کریټ یا پاکټ که کریټ څه خو نو دا مکمل یو څوک چې راځي مکمل به دی مثلا دواخانې ته ستاسو د شرکت نه مکمل دا دوایي وړي دغه تر څنګ نور شیان هم دا ستاسو استعمالولی صحیح ده زه اوس راځم دې فورمول ته راځم دلته به ولیکئ چې او دا موږ څه وایو اف سټیټمنټ وایو دا اوله ورځ اف سټیټمنټ یو څه تاسو ته سخت کېږي څه شی کېږي یو څه تاسو ته سختېږي چې د دې دپاره چې تاسو په هغه باندې پوه سئ اف چې دی اف موږ وایو یو سټیټمنټ دی د دې نه مخکې چې موږ دا فورمول شروع کړو پله دا اف سټیټمنټ زه تاسو ته چې زما فکر نه ورته ښه چې زه تاسو ته دا اف سټیټمنټ یو څه ډیفاین کړم چې اف سټیټمنټ څه شی دی اف سټیټمنټ زه راځم دا شیټ ته راځم اف سټیټمنټ دا اف سټیټمنټ چې کوم دی دا موږ درې قسمه اپلای کولی سو we can apply if statement by 2 by 3 method په څو طریقو اپلای کولی سو په درو طریقو ما درته ویلي چې نن شاید تاسو ته یو څه سخت وي ځکه دا او دا مهمه ده چې تاسو په اف سټیټمنټ اپلای په دا اف نه دی چې تاسو په ایکسل کې واس اف چې شي دی تاسو ته یو څوک وایي اف څو قسم اپلای کېږي اف څه شی دی تاسو ورته وایاست کچیرې ورته وایاست دا څه شی اف سټیټمنټ زموږ سره یو اول دی نمبر 1 سمپل اف سټیټمنټ دی څه شی دی سټیټمنټ دی او دویم else if statement دی او دریم چې دی nested if statement دی صحیح ده څلورم نه دریم شه دریم نمبر nested if statement صحیح ده څو قسمه دي درې قسمه دي یو سمپل اف سټیټمنټ دی او بلې ایلس اف سټیټمنټ دی او بلې نیسټډ اف سټیټمنټ دی سمپل څه ته ویلی سو سمپل سټیټمنټ څه ته ویلی سو سمپل چې دی صرف یو کنډیشن چې کوي یو شرطیه عملي کوي نه سوس پوه سمپل اف سټیټمنټ یو شرطیه لکه د مثال په تور زه تاسو ته مثال درکړم زه راځم دلته ورته لیکم چې مثلا انټر یور name صحیح ده enter your name او بل زه ورته وایم چې مثلا څه شی ورته ورکړم مثلا country ګوره او اول چې تاسو فورمول شروع کوئ ځینې خلک وایي
چې دا ډېر اول چې ته فارمول شروع کوې ستا سره باید ایکول وي ایکول ته باید ولګئ خو داسې فارمولونه شته چې موږ بغیر ایکول هم کولی سو زه مثلا چې ورکوم چې دا او دا ماته جمع کوي تر اوسه ماته ریزلټ نه راکوي خو د دې دپاره زموږ سره په آپشن کې کمانډ دغه به ته چې کوې بغیر دې څخه تا ته چې درکوي دا ویلو ته کولی سې سره جمع کړي صحیح دلته بیا وایي په ایډوانس کې چې راسئ دلته زموږ سره کمانډ this one اوکې لکه ته مثلا ولیکې چې دا او دا سره جمع که نه چې انټر کې تا ته اټومیټیکلی بغیر چې نه مساوي وي چې هم نه یو څو کوېسچنونه یاد ساتئ ښه که کله ستاسو سره دا علامه کار نه کوي دا مساوي علامه تاسو څه کوئ یو څوک ستاسو پوښتنه کوي چې زه صرف غواړم داسې عددونه سره جمع کړم چې ما سره لکه ګورئ داسې عددونه لکه دا چې ما لیکلي دي جمع کړم څنګه به کوم او بل دا مساوي کار نه کوي څنګه به کوم که دا طریقه هم نه وه دا طریقه هم نه وه بل طریقه زموږ سره شته چې دا جمع کړو مثلا دا کیبورډ کې د ځینې کله دا مساوي کار نه کوي زه څه وکړم دا د اف سټیټمنټ طریقې نه دي شاباس چې تاسو ته وایم زما ستاسو ته وایم چې دا فارمول چې تاسو اپلای کوئ نه دا مساوي چې تاسو لیکئ د مساوي په برابر خبرو او چې مساوي دا مساوي نه دي چې اول تاسو لګوئ فارمول کې اول تاسو باید مساوي ولګوئ خو دا مساوي و زه وایم چې دا کار نه کوي څنګه که دا ستاسو کیبورډ کې دې کار نه کوي څه کوئ اف ته خو روان یو د دې مساوي نه بغیر بیا مخکې دا اف دی خو زه دا مساوي کې اوس تاسو ته غږېږم که دا مساوي کار نه کوي څنګه به کوئ کولی شئ چې شفټ ونیسئ ټو فریز کوئ دلته اف کاوس مثلا سم کاوس دا او دا عددونه سره جمع کا انټر که ماته اټومیټیکلی ریزلټ را که زه دا ولیکم دا خپله اټومیټیکلی په څه باندې کنورټېږي په مساوي باندې کنورټېږي ګورئ مساوي راغلی دی که نه اټومیټیکلی څه ته کنورټ کېږي نو ستاسو څخه یو څوک ستاسو څخه دا سوال کوي یا تاسو په بل چا باندې دا سوال کوئ چې آیا ما سره دا مساوي کار نه کوي زه کولی شم فارمول جمع کړم په ایکسل تاسو به انسر څه وي ستاسو انسر به څه وي شاباس yes او صحیح ده که دا مساوي کار نه کوي زه کولی شم at the rate of علامه ولګو at the rate of دا بوز ولاست آیا بغیر د at the rate of یا د مساوي علامې څخه زه کولی شم فارمول جمع کړم سره یو عددونه سره جمع کړم بالکل نو تاسو به یاد ساتئ ما درته ویل چې تاسو حتما باید آپشن زده وي که آپشن ستاسو زده نه وي ډېر مشکل ده په آپشن کې به آخري کمانډ ته راځئ لاست کمانډ ټرانزیشن فارمولا انټري ده اوس به تاسو ته جمع نه کوي دا عدد جمع دا عدد انټر کا ماغه صفات کی وصلت او ضربواله هم سر څه چواړي خو اوس په اشاره په د مساوي علامه خو تاسو اوس ولست اوس راځم دلته ماته یو کنټری د ز اول تاسو اف سټیټمنټ اگزامپل درکوم چې اف سټیټمنټ څنګه اپلای کیږي اف سټیټمنټ دلته طریقه مې چې مساوي سم اف کوس شروع مساوي اف کوس شروع اف خپل مطلب دی کچيري شرطیه ده دا کنډیشن زورتان که دغه انټر یور نیم څه شي سو مساوي کوټیشن د احمد سره سو صحیح ده چا سره افغان سره سو صحیح ده نو بیا ماته څه شو کوه افغان مثلا ماته څه شو کوه دا ورته وایم چې ماته شو کوه you are right quotation کا اوس باندې انټر صحیح ده دا سمپل اف سټیټمنټ دی ته وایي چې ورته وایي سمپل دی ته وایي چې یو کنډیشن ته جواب ورکړي یو کنډیشن چې کی لکه ګورې زه ورکوم ماته فاز اوس لیکل دي که نه دي لیکلي که زه ورته ورکړم مثلا احمد بیا هم فاز لیکلی دي که زه ورته ورکړم افغان لکه دا پاسورډ تاسو ورکوئ نه چې هغه پاسورډ یو صحیح تاسو ته بیا وایي کنفارم نیو پاسورډ صحیح ده یعنی دا زموږ هدف دا وي چې دا دې ته سمپل اف سټیټمنټ دغه اگزامپل
ایلز چې ته وایلی سو په ایکسل کې ګورئ ایلز پارټ کوم ته وایلی سو دا خو زموږ سره اف دی دا اف څه وایي چې بیا تاسو نه یې چې څوک پوښتنه کوي تاسو پوه نه یاست صحیح ده دا خو زموږ سره مساوي ده مساوي علامه به لګوئ اټ د ریټ اپ به لګوئ یا به ځئ په اپشن کې به هغه چک صحیح ده او اف چې دی موږ ول سمپل خو یو کنډیشن چې کوي ایلز چې ته وایلی سو ایلز پارټ دې ته ایلز څه وایي پارټ ایلز پارټ کم دی ایلز پارټ دې ته وایي کاوس دا کامې ته ایلز پارټ وایي او دې ته سمارټ کوټ یا ډبل کوټیشن ورته وایي او دې ته وایي سیمی کالن څه وایي سیمی کالن دی او دا ډاټ دی دا ډبل ډاټ دی دا څه دا صحیح ده نو ایلز پارټ زموږ څه شی دی کامه ده دې ته موږ ایلز پارټ وایو اوس زه راځم زه د ایلز اف سټیټمنټ اگزامپل تاسو در کوم د کوم دغه د کوم سټیټمنټ ایلز اف سټیټمنټ صحیح ده ایلز اف سټیټمنټ ته ګورئ ایلز اف ګوره که زه دلته افغان ورکوم خو دی به ما ته ریزلټ صحیح راکوي که نه راکوي ګورئ افغان صحیح ریزلټ راکوي خو که بل څه ما ته زه ورته ورکړم ما ته څه لیکي فالز لیکي د فالز مطلب څه شي دی غلط دی نه نو د ایلز چې کله دلته تاسو غلط څه ورته ورکوئ لکه پاسورډ چې تاسو غلط ورکوئ تاسو ته بل څه په دې کې څه استعمال شوی دی په دې کې ایلز اف سټیټمنټ استعمال شوی دی څه استعمال شوی دی ایلز اف سټیټمنټ استعمال شوی اوس زه راځم زه دلته ورته وایم چې زه کوم فرمول استعمالوم دلته مثلا زه استعمالوم هماغه فرمول دی زه استعمالوم چې شي په دې کې زه ایلز پارټ استعمالوم څه استعمالوم چې دا فالز ما ته را نه کي بلکې ما ته یو بل میسج راکړي زه خپله میسج ورکړم نو زه به دلته ولیکم کاما ګورئ دا ایلز پارټ شو کوټیشن که دا نه وسي که چیر افغان وي خو څه راته راکړه یو رایټ راته یا هر میسج تاسو ورکړئ څه چې تاسو لیکئ خو دا یو اگزامپل زه تاسو درکوم که دا نه وسي څه شی راته ولیکه نو راته ووایه چې سوري not sorry name is not available صحیح ده here دا بس name is not available quotation بیا که اوس باند and then enter وسه ماته څه لیکلي او که زه صحیح نوم ورته وکړم ماته به څه راته وایي نو دغه میسج چې دوم تاسو ورته ورکړئ دې ته ایلز پارټ وایي دې ته موږ ایلز اف سټیټمنټ ورته وایو او نیسټډ اف سټیټمنټ څه ته ویلی سي دریم رقم نیسټډ اف سټیټمنټ نیسټډ اف سټیټمنټ دې ته وایي چې تاسو ډېر معلومات لیکئ لکه اوس زه تاسو په فرمول کې د نیسټډ اف دا دوه اگزامپلونه تاسو وسوس په ایلز پارټ او سمپل اف سټیټمنټ باندې اف چې دی درې قسمه اپلای کیږي سمپل اف سټیټمنټ ایلز اف سټیټمنټ او نیسټډ اف سټیټمنټ که تاسو په دې کې کوم څه شی ورته وایاست په دماغ کې مو نه راځي یا کوم وایاست چې والا داسې نه وي نو بیا تاسو انټرنیټ ته ورسئ یوټیوب کې هلته وګورئ چې امریکایان تاسو ته انسر درکړي لا تر اوسه موږ تاسو په دې شان نه خبره یو چې تاسو موږ خو راسو کښې نو بس اف دی وار اچوو پوه شولاست کله چې تاسو فرمول اپلای کوئ بل څه ته ګورئ کله چې تاسو فرمول اپلای کوئ هلته تاسو ولیکئ مساوي اف کو شروع ور اف کو شروع او تاسو ورته ورکړئ مثلا د بي دویم سیل ورته ورکړئ نه داسې د مثال په طور که کله تاسو دا کامه ولګوئ د دې مطلب دی چې نور څه وکړم ایلز آفرین که دا ډبل کوټیشن تاسو ولګوئ د دې څه مطلب دی دا یو خاص شي ته اشاره کوي لکه خاص شی زموږ هدف څه شي دی لکه ما فرمول کې ورکړي دي څه راته راکوه ما په قوسو کې څه شي ورته نیولی دی افغان چې دغه څه ماته راکوه دغه څه چې زه ولیکم دا یو خاص شي ته اشاره کړې ده یو خاص شی په قوس کې راوست دا خاص فرمول هغه ته اشاره کوي دلته بیا ایلز نو نور څه شي وکړه بیا مې دغه شی په قوس کې ورته ونیوی دغه نوم چې دغه څه ماته راکوه بیا مې په قوسو کې یو څه ورته ونیوی که دا قوس کې تاسو ونه نیسئ بیا تاسو ته غلط انسر درکوي انټر کړه ګورئ دلته راځم مثلا دا ختمول زه اوس که زه بل څه ورکړم
فالز راته لیکي که افغان ورته ورکم ریزلټ بیا څه رقم دی یور آیټم دی یور سوار اویلیبل ګوره خو موږ شی نه دی په نښه کړی چې دغه شی موږ ته دا کار وکړه نو تاسو په کار دغه څه ورته چیچ کوي په نښه کوي شاباس دلته به هم ډبل کوټیشن ورکوي او دې ځای کې به هم ډبل کوټیشن ورکوي انټر به کړي نو بیا تاسو اوس ولاس اوس د نېسټډ اف سټیټمنټ اګزامپل زه اوس تاسو ته ورکوم دا د فارمول کې استعمالوو نېسټډ اف سټیټمنټ زه اوس تاسو ته وایم چې څه ته وایي زه راځم په ټوټل کې درېږم دا ما تاسو ته ویلي یو فارمول دی تاسو یو دکان کې کار کوئ نه دلته به زه ولیکم په اف سټیټمنټ کې څه پوه سولاست انشاءالله اف کو شروع که چیرې آیټم equal to quotation quotation ولې ورکو موږ هغه نوم ورکو چې دا نوم راځي مثلا زه ورته ورکوم مثلا کریټ د دوا یو کریټ دی تاسو فرضوئ کوټیشن کاما بیا دلته ګوره چې کاما ولګوم بیا دلته چیچ کا دیله ضرب ورکه مثلا یو دغه په څو خرڅوئ ها مثلا 500 صحیح ده کاما اف کو شروع دا بیا چې اف شروع کړه هلته خو موږ یو اف شروع کړی و دا بیا چې اف شروع کړه دغه ته څه شوی نېسټډ اف سټیټمنټ هلته اپلم او بل قوس بل اف مې شروع کړ په دغه فارمول کې بل قوس مې شروع کړ دې ته نېسټډ اف سټیټمنټ وایي نېسټډ اف لکه مثلا لا تنایو کولی چې زړه سونه شي اپلای کوي درې کار کوي یو اف سټیټمنټ سمپل چې یو کنډیشن به صرف موږ به احمد ورته ورکړو مثلا افغان ورته ورکړو موږ ته ریزلټ راکوي نور به فاز لیکلی او ایلز اف سټیټمنټ دا کار وکړي چې موږ ته میسج هم راکوي چې څه به غلط موږ ته به وارننګ راکوي د نېسټډ اف سټیټمنټ مطلب دا دی چې موږ ارڅونه دا څو وار په دا یو فارمول کې اف استعمال کو دې ته نېسټډ اف سټیټمنټ وایي صحیح ده بیا ورته انکه چیرې آیټم equal to quotation د څه سره سو مثلا دا ټابلټ سره سو ټابلټ صحیح ده دمداسې کوټیشن کاما بیا دې له ضرب ورکړه په څو کې په څو کې ضرب ورکړه مثلا په شل په څو کې ضرب ورکړه په څو سره شل سره صحیح ده بیا ایلس اف کو شروع که چیرې آیټم equal to quotation د څه سره سي د څه سره مساوي سي د څه سره مساوي سي شاباس مثلا دا کوم ټابلټ زه ورته وایم چې د سیروپ څه شي پرې نو څه شی راته راکوه بیا راته دې له ضرب ورکړه په څو کې په مثلا په څو کې ضرب کې ورکړه ضرب ورکړه په څو کې په شل کې ایلس اف کو شروع که چیرې آیټم equal to quotation د څه سره سي د سیروپ مثلا کریټ د سیروپ یو کریټي یو د ټابلټ کریټ یو ټابلټ یو پاکټ ګولۍ یو کریټي یو څه شی وي یو څه ورته وایست د کریټ دغه وي د شربت وي یو دانه وي یو بوتل پرې صحیح ده دلته مې دغه شارټکټ ورته ورکړی دی یار پوه شولاست او بیا کوټیشن کاما ضرب ورکړه په دې ته د څو سره د څلوېښت مثلا دا په څو دی 400 همداسې تاسو نور پسې ورکوئ د هغه نه بعد یو قوس 2 3 4 بندوو ګورئ چې هر وخت دا قوس تور سو اخري کې بس صحیح دی 400 قوسونه مو شروع کړي هغه بندوئ هغه نه بعد انټر کړئ اوس موږ سره فالز راغلی دی یو نفر دی راځي احمد لوکیشن کم ځای کې دی مثلا لشکرګاه دی او کم ډیټ مثلا دا ډیټ کنټرول ډبل ډاټ سره د ال مخ ته دی بټن سره ډیټ راځي کرنٹ ډیټ کنټرول نه دی
د ال مکتب دې سره راځي او هغه نه بعد آیټم چې شي وړي دي مثلا زه ورته وایم چې یو سیروپ و ګوره ماته صفر ولیکئ چې شي ولیکئ صفر یې ولیکئ زه هم یو کریټ دا وړی د دې نه پر وایي څو روپۍ کېږي زه هم نه دې ما څه یو 100 دانې 10 دانې ویوړه وایي څو کېږي بیا د هغه دی زه راځم ورته وایم چې نه د سیروپ یو سیروپ یې نه دی وړی بلکې د سیروپ یو کریټ وړی دی نو دلته به ورته ولیکم سیروپ کریټ موږ داسې لیکلو کریټ به صحیح ورته لیکئ نو ما ته وایي د دې څو کېږي 400 کېږي که زه ورته وایم چې یو دانه په څو دی یو دانه ما ته وښیه ما ته یو دانه څو کېږي 400 بس ولاس مشکل خو به نه وي پکې نو داسې تاسو څه شی استعمالولی شئ د دې ځای نه راسئ دې ته یو نور ښایسته غوندې ډیزاین هم ورته ورکړئ داسې یو ډیزاین هم ورته ورکړه دلته باډر راسئ ورته اپلای کړئ د دې ځای او دلته راسئ دې له مثلا داسې یو باډر دې له هم اپلای کړئ داسې صحیح ده اوس بل نفر راسئ مثلا دا خالد په نامه کوم ځای کې اوسېږي مثلا کابل ته دا معلومات دا مرسته دا څوړیا اوس خو دغو ته هم ډېر ځي ساراو ته مارجه صحیح ده نوم خو تاسو هغه ما درته وویله دغه فورمول دی نور چار څه تاسو پکښې وراچوئ صحیح ده دی راځي په دې تاریخ باندې موږ څه څه شي ویوړله څه شی وړي دی موږ څه ټیبلېټ صحیح ده دا فرمول نه دی دا به تاسو ډریګ کوئ داسې څه بیا کوئ داسې بیا ډریګ کړئ داسې به راکاش کړئ دا فالز چې تاسو ته لیکي د دې هم اوس وجه درته وایم چې دا فالز موږ ته ونه لیکي موږ ته بل څه راته ولیکي صحیح ده دلته به راسم اوس ما ته صفر لیکلی که زه دلته ټیبلېټ ونه لیکم دا ایسته که ما ته فالز لیکي که زه دلته ولیکم چې ټیبلېټ ما ته صفر لیکي نو د ټیبلېټ دا مطلب دی چې وایي ستا سره دا نوم موجود دی خو ته ورکړه څه شی دا ټیبلېټ چې ده وړي دي ایا یوې وړي دي څو یې وړي دي څو دانې اندازه ورکړه څونه یې وړي دي زه ورته وایم چې دی 2 دانې ویوړه 2 خیر دی یو 20 دانې خو وړي 400 زه هم نه 500 دانې ویوړه پوه شولاست صحیح پوه شولاست مشکل خو به نه وي پکښې بس همدا